انتظامی مزه روډونه آزادوم زه د روډونو د آزادولو دپاره دلته ناست یم خلکو ته د سهولت ورکولو دپاره ناست یم که دا یو اعلان مونږ یقیني کړی شو نو مونږ به وایو چې دا مونږ هغه باغ ته چور کې لنګوټ هي صحیح ته پکار دی چې په دې وزیر اعلی باندې تا پرچه کړی وي د ده په لویوالي کې د ده په تعلیم کې د ده په پرورش او تربیت کې د ملکن ډېر لوی لاس دی هیڅ یو انتظامي افسر دا دغه شیان نشان نه دی چې هغه د یوې سیاسي پارټۍ د ورکر کردار ادا کړي ډي سي صاحب نه راواخله د خپل څوکۍ د جمعداره پورې مونږ دوی ته احتجاج هم کوو د دوی غندنه هم کوو د وزیر اعلی ګاډي پرېښودله نور ګاډي بند کړه ګاډي پنچر کړي دي په دې خوا پټلای باندې چې په خپله ګاډي پنچر کړي دي سوات دا موټروې چې ده د فیزیبیلیټي دپاره 10 کروڑ روپۍ د ایم ایم ای په دور کې مونږ ریلیز محترم دوره چې وه دلته نو وزیر اعلی خپل وزیر اعلی او د ملکن وزیر اعلی او زمونږ د خپل کور وزیر اعلی په دې ټولو باندې دې سړي زما په خیال چې اوبه اچولي دي دا په خپله د دې کالج سټوډنټ پاتې شوی دی د اف جي کالج په خپله باندې په دې بټخیله کې وخت تیر کړی دی زندګي تیره کړې ده دلته رشته داري هم ده خو دومره لکه زه به دا ووایم چې دومره بېحسه انسان یا دومره بېحسه خلک ما په سیاسي ژوند کې خپل نه دي لیدلي زه په خپله وزیر پاتې شوی ما ته د دې احساس کیږي چې یو سړی یو مقام ته ورسي نو پکار دی چې هغه خپل پیچا پرې نه دي خپله ماضي هغه هیره نه کي خپله ماضي هغه یا د کومو خلکو سره چې د ده ناسته ولاړه ده د کومو خلکو چې په ده باندې احسان دی د ده په لویوالي کې د ده په تعلیم کې د ده په پرورش او تربیت کې د ملکن ډېر لوی لاس دی خصوصا زنګ د ملکن ایجنسۍ د بټخیلې نو دا تقریبا 15 کاله د ده پوره کیږي خو تر اوسه پورې یو پراجیکټ داسې نشته چې هغه سړی ووایي چې د دې سوات دا موټروې چې ده نو دا به تاسو دپاره ناشنا خبرې خو د دې د فیزیبیلیټي دپاره 10 کروڑ روپۍ د ایم ایم ای په دور کې مونږ ریلیز کړی وي ټیک شو جی بل یو پراجیکټ داسې نشته چې هغه ووایي چې لکه دا د پی ټي آی په دور کې وشو اوس چې راغتلو دلته نو د خلکو ډېر لوی توقعات بالکل داسې صورتحال یې جوړ کړی لکه چې د کشمیر کې ګنې پروګرام دی مقبوضه کشمیر کې ګنې کرفیو لګولې وه زه په خپله راتلم د پېښور نه ماشومانو را سره زه په هغه باندې ودرولم په هغه چک پوسټ باندې او وی چې یاره جي مونږ ته خو آډر دی چې ګاډي به نه پرېږدی او دا تقریبا چې سبا 11:30-12 بجې نو وی چې نو ما وی وزیر اعلی خو 2 بجې راځي نو تاسو د اوس نه وی چې د لار بنده ده بالکل په دې لاره څوک نشي تللی خو ته داسې وکړه یو کس زه پېژندم وی چې د باډوان طرف ته واوړه نو ستاسو کور خو ښکته دی نو په پل باندې به سیده راوځي زه چې بیا په دې اخوا پټلۍ باندې راتلم نو په دې خوا پټلۍ باندې ماته یو سړي ووی چې د لیوي والا ته یې ویلي دي نو د ګاډي پنچر کړي دي په دې اخوا پټلۍ باندې چې په خپله ګاډي پنچر کړي دي د وزیر اعلی ګاډي پرېښودله نور ګاډي بند کړه او بالکل داسې ښه بیا چې هغه راغی هغه چې کوم اعلانونه وکړه او نو بالکل د شرم او د بېعزتۍ چې د وزیر اعلی دا سټینډرډ نه پروګرامو نه استقبالو نه اعلاناتو نو مونږ یې کنډم کوو مونږ پې د افسوس اظهار کوو د خفګان اظهار پې کوو 2 منځونه مفتي صاحب وایي چې میا سلطان بابا په جومات کې ونه شو چې وزیر اعلی صاحب راځي تقریر کوي وزیر اعلی تقریر کوي خو وزیر اعلی تقریر په بازار کې هم کوي خو په سیاسي جلسه کې کوي وزیر اعلی تقریر کوي خو روډونه نه بندوي چې روډونه بندوي دی چې هغه پټلۍ باندې به ټیرونه پنچر کما او په دې ځای کې به پولیس ودروم او کنډتار به چاپېره کم نو د دې مونږ په شدید الفاظو باندې غندنه کوو مایوسي ده راته چې د خپل وزیر اعلی او ملکن وزیر اعلی او د سوات وزیر اعلی د هغه ټولې خبرو مبرو باندې هغه خاورې واچولې او هېڅ قسمه ریلیف مونږ محسوس نه کوو د هغه د دورې نه چې د هغې په نتیجه کې د دې علاقې ته څه خیر راشي د میډیکل کالج اعلان شوی دی زما به دا ګزارشي چې کوم د پی ټي آی زمونږ رونه دي ملګري دي چې هغه دې ته لږ غونته کې توجه وکړي او که دا یو اعلان مونږ یقیني کړی شو نو مونږ به وایو چې دا مونږ هغه باغ ته چور کې لنګوټ هي صحیح هغه ولیدلې میخه مونږ ده لکه یې نه راټینګو ځکه چې هغه تش اعلان دی
تش اعلان وشو د دې پسې فند پکار دی چې زمونږ ایم پی ایګان زمونږ دا کم هغه چې دي دا سنیټر یا څوک چې هم دلته چې هغه د دې دپاره دا اوس په پی ډي پي کې شامل کی د دې دپاره فند ایلوکیټ کی فیزیبیلیټي د دې راشي هغه سبمیټ شي. ما درته ووایي چې د ایم ایم ای په دور کې فیزیبیلیټي مونږ د دې سوات موټر وې دپاره 10 کروڑ روپۍ مونږ جمع کړې وې. نو دا به ډېره لویه زمانه اخلي دا کار. خو که فرض که دا کار وشي نو مونږ په دې باندې راټینګول پکار دي چې به اعلان دې کړی دی او اوس پکار دا دی چې په دې پورې مونږ ونښلو او انشاءالله د دې پروګرام نه چې مونږ وزګار شو نو بیا به د دې دپاره هم پروګرام جوړو چې کوم دا د میډیکل کالج اعلان شوی دی چې دا مونږ یقیني ملکن انتظامیه په دغه جلسې په دغه کې چې څه کردار ډېر خراب کردار ادا کړی دی. هیڅ یو انتظامي افسر دا دغه شیان نشان نه دی چې هغه د یوې سیاسي پارټۍ د ورکر کردار ادا کړي. مونږ د این د زړه پورې د ډي سي صاحب نه راواخله د خپل څوکۍ د جمعداره پورې مونږ دوی ته احتجاج هم کوو د دوی غندنه هم کوو د دې رویې مذمت هم کوو ځکه چې دا حکومت خو نن د دې د سبب د بل چا حکومت ته پکار دی چې په دې وزیر اعلی باندې تا پرچه کړی وي تا ته چې کوم پی ټي آی والا ووایي چې بهی ته ما ته روډ بند کا چې تا ورته ویلي وي چې زه روډونو بندول والا نه یم زه انتظامي یم زه به روډونه ازادوم زه د روډونو د ازادولو دپاره دلته ناست یم خلکو ته د سهولت ورکولو دپاره ناست یم خلک په عذاب کې د اچولو دپاره زه خپل قلم او خپله کرسۍ نه شم استعمالولی. پکار دی چې یو سړی خو دا خبر وکړي که نه په یو ځای کې چې یو سړی ناست دی د دې قوم بچي دي د دې قوم ورته سترګې انتظامیه ده دا خو غیر جانبداري داسې انتظامیه خو ما چېرته نه دی لیدلی چې د وزیر اعلی په دوره کې دی د هغه دومره دلچسپي او د هغه په انتظاماتو کې دی د هغه دومره انوالومنټ چې هغه بالکل خلک داسې محسوس کړي چې ګنې دا د پی ټي آی ورکران